سلام، خالد دانشیار یم. تیر څلورو کلونو راهیسې په ویب ډیولپمنټ برخه کې کار کوم. دلته به انشاءالله تاسو ته د HTML5 کورس چې د HTML نوی ورژن ده تاسو ته به د دې کورس وړاندې کوم. دغه کورس یو څه زیات دی، موږ یې په 8 الا 9 چپټرونو باندې ویشو تر څو پورې چې هغه ستاسو لپاره زده کړه اسانه شي. دا چې HTML د ویب جوړونې هغه لومړی لنګویج یا پروګرام ده. په دې کې به موږ ټیګز، ایلیمنټس، همدارنګه اټریبیوټس وایو چې د دې په واسطه باندې د ویب سایټ سټرکچر یا هغه ډیزاین یې موږ جوړولی شو. دا چې موږ ویب سایټ جوړو نو باید تر ټولو لومړی هغه سټرکچر جوړ شي، ساختمان یې جوړ شي چې په کوم قسم باندې موږ خپل ویب سایټ جوړو. هغه موږ د ټیګز، ایلیمنټس، همدارنګه د اټریبیوټس په واسطه باندې جوړو چې دغه ټول د HTML هغه کوډ دي. که غواړئ ویب سایټ جوړونه یا ویب ډیولپمنټ زده کړئ نو HTML تر ټولو لومړی لنګویج او پروګرام ده. نو په دې کورس کې له ما سره پاتې شئ. په راتلونکي ویډیو کې یا په راتلونکي درس کې به موږ د HTML5 لومړی درس شروع کړو. په الله مو سپارم.